ناداني او ناداري. په کور کې غله نه وه، جامې هم زړې او شکېدلې وې، چا پور نه ورکاوه، مزدوري نه پیدا کېده. حیران و چې څه وکړي او ځان ته څنګه ډوډۍ پیدا کړي. وروسته د ډېرو اندېښنو له کوره راووت او په تیاره شپه کې روان سو. پخوا تر دې کله غلا نه وه کړې، ځکه زړه نازړه په یوه کور ننوت او پس له ډېر تردد نه یې غلا ته زړه ښه کړ. په دغه شپه کې د ده بخت بیدار و، ځکه چې د کور خاوند ویده و. ده په بیړه بیړه یو څه مال راټول کړ او په ویره ویره یې کور ته راوړ. وایي چې د غله ځای په غره کې نسته، نو په کور کې باید څه حال وي. له ده سره دا سودا ډېره زیاته وه چې که سبا ته یې خلک کور ولټوي او د غلا مال ترې نه ووځي، څو کاله به په بندیخانه کې پروت وي او له دې نه به هم بدبخته وي. ده بله چاره ونه لیده. د کوټې په یوه کونج کې یې د ځمکې په کینولو شروع وکړه چې د غلا مال خوندي کړي. مګر یو ساعت وروسته تر خاورو لاندې یوه داسې خزانه راښکاره سوه چې د سرو او سپینو زرو دولت پکښې پروت و. کله چې دا پټه خزانه راښکاره سوه، غل وپوهېده چې په ټول کلي کې د ده غوندې بل بډای نسته او د ده غوندې د ذلت شپې هم بل چا نه دي تېرې کړي. هو، د خزانې له پاسه په لوږه شپې تېرولې. د ده په کور کې هر څه و، مګر دی ناخبره و او خپل شته ورته نه و معلوم. دی نه پوهېده چې زه ډېر لوی بډای یم او زما په کور کې هر څه سته. د ده ناداري په حقیقت کې ناداني وه، نور څه نه و. د دغسې سړي په حال افسوس پکار دی، او که د یوه ملت دغه حال وي، تر دې لویه بدبختي او د افسوس بله خبره نسته. د ناپوهانو فطري او معنوي استعداد همدغسې تر خاورو لاندې پټ پاته کیږي، لکه څنګه چې د ناپوه ولس معدنونه پټ پاته وي او څه کار ترېنه نه اخیستل کیږي.